د رومیانو په نوم خط 8 باب. لنډه دا چې څوک چې د عیسی مسیح سره یووالی لري د هغوی مجرم کېدل نشته، ځکه چې په عیسی مسیح کې د ژوند ورکوونکي د روح شریعت زه د ګناه او د مرګ له شریعت نه آزاد کړلم. او هغه څه چې شریعت نشو پوره کولی ځکه چې انساني فطرت کمزوری و، نو خدای داسې وکړل چې خپل زوی یې په ګناهګار انساني وجود کې راواستولو او د ګناه کفاره یې کو، او دغسې هغه ګناه په انساني فطرت کې مجرمه کړله، د دې دپاره چې د شریعت هغه حکم په موږ کې پوره شي چې د روح په مطابق ژوندون تیرو، نه چې د انساني فطرت په مطابق. هغه څوک چې انساني دي نو د انساني فطرت په مطابق اوسي، او څوک چې روحاني دي نو هغوی د روح په مطابق اوسي. په انساني فطرت کې د اوسېدلو انجام مرګ دی، او په روح کې د اوسېدلو انجام ژوندون او سلامتی ده، ځکه چې انساني فطرت لرونکي د خدای سره دښمني کوي، او دا د خدای د شریعت تابعداري نه ده او نه کېدی شي. هغه څوک چې د انساني فطرت په مطابق اوسي هغوی هیڅکله هم خدای رضا کولی نشي. تاسو د انساني فطرت په مطابق نه یی، خو د روح په مطابق یی. که د خدای روح په تاسو کې اوسي، او که څوک د مسیح روح نه لري نو هم د هغه نه دی. خو که چېرې مسیح په تاسو کې اوسي نو دا روح ستاسو دپاره ژوندون دی، ځکه چې خدای د خپل ځان سره تاسو صادق کړلی، سره د دې چې وجود مو د ګناه په وجه مړ دی. که چېرې د خدای روح په تاسو کې اوسي نو بیا خدای چا چې عیسی د مړو نه ژوندی کړی دی، بس تاسو د فاني وجودونو ته هم نوی ژوند ورکي د هغه د روح په وسیله چې په تاسو کې اوسي. ای زما ورونو، د دې مطلب دا دی چې موږ مجبور خو یو، خو داسې نه چې د انساني فطرت په مطابق ژوند تیر کو. که چېرې تاسو دغسې ژوند تیر کوئ نو خود به مرئ، خو که چېرې د روح په وسیله تاسو د وجود ټول انساني خواهشات مړه کئ نو بیا به تاسو ژوندي پاتې شئ، ځکه چې هر څوک چې د خدای د روح په هدایت چلیږي هغه د خدای بچی دي. او کوم روح چې تاسو مونته دی هغه د غلامۍ هغه روح نه دی چې تاسو بیا یروي، خو هغه روح ته کوم چې موږ بچی جوړوي او موږ د دې قابل کوي چې موږ ووایو ابا، یعنی ای پلاره. په دې ویلو سره د خدای روح زموږ د روح سره هم داسې وایي د دې ګواهۍ دپاره چې موږ د خدای بچي یو، او چې بچي یو نو وارثان هم یو. موږ د خدای وارثان او د مسیح په میراث کې شریک یو. که داسې وي چې موږ د هغه د تکلیفونو په زغملو کې شامل یو نو د هغه په جلال کې به هم شامل شو. زما په خیال کې د دې وخت دا تکلیفونه چې موږ یې زغمو د هغه جلال سره هیڅ مطابقت نه لري کوم چې په موږ باندې ظاهریدونکی دی. دا پیدا کړي مخلوقات ډیر په بې صبرۍ سره د خدای د بچو د ظهور منتظر دي، ځکه چې مخلوقات د فنا تابع کړی شول، نه د هغوی په رضا بلکې د خدای په رضا. خدای امید و چې مخلوقات په یو ورځ د فنا کېدو نه آزاد شي او د خدای د بچو د جلال په ازادۍ کې به شامل شي. تر دې پورې موږ ته دا معلومه ده چې ټول مخلوقات تر اوسه هر چرته ناقلاره دي، داسې لکه چې د ماشوم د زیږېدو د وخت دردونه وي. یوازې مخلوقات نه بلکې موږ هم چاته چې روح د ړومبۍ میوې په څېر ورکړی شوی دی چې په خپل باطن کې ناقلاره یو، او موږ په دې انتظار کې یو چې خدای موږ په خپل زویوالي کې واخلي او زموږ ټول وجود آزاد کی، ځکه چې د دې امید په وسیله موږ خلاصون ومونته. خو که موږ د هغه څیز امید کوو چې موږ یې وینو نو هغه رښتینی امید نه دی. څوک چې د هغه څیز امید کوي چې ویني یې، خو که چېرې موږ د هغه څیز په امید یو چې لا یې نه وینو نو بیا به په صبر سره د هغه انتظار کوو. روح القدس هم په دې شان زموږ په کمزورتیاو کې مدد کوي. موږ ته دا هم نه ده معلومه چې دعا څنګه کول پکار دي، خو روح القدس په اسویلو زموږ شفاعت کوي چې په لفظونو کې نشي بیان کېدلی. او خدای څوک چې زموږ د زړونو لیدونکی دی هغه ته دا معلومه ده چې د دې روح القدس خیال څه دی، ځکه چې هغه د خدای د خلکو دپاره د خدای د مرضۍ په مطابق شفاعت کوي. او لکه چې موږ ته معلومه ده چې خدای په هر څیز کې د هغوی دپاره ښه پیدا کوي څوک چې د خدای سره مینه لري او د هغه د مرضۍ په مطابق رابللی شوي دي، ځکه چې خدای خپل خلک د هغه وخت راسې پیژندل چې دوی لا نو، او بیا یې حکم وکړو چې دوی د هغه د زوی د صورت په شان شي،
د دې لپاره چې هغه په دې ټولو وروڼو کې مشر ورور وګرځي او هم دا د مخکې نه مقرر کړی شوي هم وو او هغه څوک چې هغه رابللي دي هغه صادقان کړي هم دي او هغه څوک چې د صادقان کړي دي هغوی ته خپل جلال هم وربخلی دی. نو اوس موږ د دې خبرو په حق کې څه ویلی شو؟ که خدای زموږ په طرف دی نو بیا زموږ مخالف څوک کیدی شي؟ هغه خپل زوی هم پرې نه ښودو او زموږ ټولو دپاره قربان کو. نو د دې بخښنې سره به نور ټول څیزونه را نه کړي څوک د خدای په غوره کسانو باندې الزام لګولی شي چې خدای په خپله دوی صادقوي، نو بیا څوک دوی مجرمان کولی شي؟ دا مسیح دی چې مړ شو او د دې نه لا سیوا دا چې د مړو نه بیا ژوندی کړی شو چې د خدای په ښي لاس ناست دی او بېشکه چې زموږ شفاعت کوي. نو بیا هغه کوم څیز دی چې موږ به د مسیح د مینې نه جدا کړي؟ آیا سخت یا مصیبتونه داسې کولی شي؟ آیا ظلم زیاتې، لوږه، بربنډتوب، خطرې یا توره داسې کولی شي؟ لکه چې په صحیفو کې راغلي دي چې موږ ټوله ورځ د مرګ سره ستا په خاطر مخامخ کیږو او موږ سره د حلالیدونکو ګډو په شان سلوک کیږي. خو بیا هم د دې هر څه سره ښکاره کامله فتح بیا مومو د هغه چا په وسیله څوک چې موږ سره مینه کوي، ځکه چې زما دا باور دی چې د خدای د مینې نه چې موږ یې په خپل مالک عیسی مسیح کې لرو، نه مرګ او نه ژوندون، نه فرښتې، نه نور آسماني حاکمان، نه قوتونه، نه اوسني او نه راتلونکي څیزونه، نه پاسنۍ دنیا او نه لاندینۍ دنیا او نه په مخلوقات کې داسې هیڅ څیز نشته چې موږ جدا کولی شي.